بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان بسیار عزیز و گرامی، مهمانان بسیار عزیز، تمام علاقمندان و دوستداران بازی‌های ملی بزکشی، ورزشکاران، همکاران و خبرنگاران عزیز، به سومین دور رقابت‌های ملی بزکشی افغانستان خوش آمدید. سلام افغانستان. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو، په ځانګړې توګه د بزکشۍ مینوالو زما سلامونه او نیکې هیلې هم ومنئ. هیلهمن یم چې جوړ، روغ او خوشحاله اوسئ. دا د افغانستان د بزکشۍ لیګ دریم پړاو وار را رسېدلی او د افغانستان ملي رادیو تلویزیون مشرتابه افتخار لري چې دغه پروګرام په ژوندۍ بڼه تاسې ته وړاندې کوي. بله، بیایم که اجازه بتین برنامه امروزی من را منور بسازیم با آیات چند از کلام الله الهی توسط قاری صاحب عبدالستار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم وزين أخلاقنا بالقرآن العظيم ونجنا من النار بالقرآن العظيم وادخلنا في الجنة بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى صراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان والسعادة والبشارة من الإيمان برحمتك. لقاری صاحب عبدالستار صاحب څخه یو نړۍ مننه کوو چې په ښکلي غږ سره د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیتونو په لوستلو سره زموږ پروګرام ته لا نور روحنیایی ور په برخه کړه. با افتخار اعلام می‌داریم که تا 10 روز دیگر میزبان خانه‌های شما هموطنان عزیز و گرامی خواهیم بود. برای شما مسابقات جذاب و تماشایی را برگزار می‌کنیم، جایی که نماد فرهنگ مردم افغانستان است. حالا چی داریم مصطفی؟ د پروګرام په دې برخه کې بزکشي څه ده او څه وخت پیل شوې ده. ټول خبر یاستو چې د بزکشي یا وزلوبو سرچینه د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه سرچینه اخیستې ده چې په همدې تړاو یو تصویري پکیج نشر ته آماده لرو، په ګډه یې ګورو. خب گزارشی بود. سال اول رقابت‌های لیگ ملی بزکشی در چمان حضوری برگزار شد، اما متاسفانه بلای جهانگیری که تمام جهان را فلج کرد، کرونا نگذاشت یک روز دیگه ما مسابقات را برگزار بکنیم و فاینال برگزار شد و ما قهرمان مسابقات را داشته باشیم. به این دلیل مسابقات در مرحله سمی فاینال متاسفانه به تعلیق آمد به دلیل گسترش ویروس کرونا. اما سال دوم که کمی منظمتر برگزار شد و بزکشی برای بار اول صاحب میدان معیاری شد، باز هم ما در فاینال قهرمان نداشتیم. امسال مصمم هستیم با تمام تیم کاری که ما قهرمان نخستین دور رقابت‌های لیگ ملی بزکشی افغانستان را مشخص بکنیم. و اما بزکشی چیست و از کجا شروع شده و مردم افغانستان چگونه با بزکشی عادت کردند و رقابت‌ها برگزار شده، در این پکیج ببینیم.
بزکشي، وزلوبه، ورزش او ساتیري د افغانستان په تاریخ کې څو زره کلنه مخینه لري. وزلوبه په پیل کې د امو دریا څنډو د هندوکش په شمال کې د آریایي قبیلې پهلوانانو ترمنځ رواج و. په پخوا زمانو کې اسونه تر ډیره تعرضي او دفاعي جنگونو لپاره ساتل کېده. په پیل کې وزلوبه د هغو جنګیالیو ځواکونو او پهلوانانو ترمنځ چې د هیواد ساتنه یې کوله او د هغه وخت امپراتورانو د تجاوز مخه یې نیوله رواج و. د افغانستان په شمال کې د اسونو سره د خلکو بې کچې ډېرې مینې خلک د وزلوبې نندارې او لوبې ته وهڅول. ورو ورو په ټول هیواد کې بزکشي لوبه رواج شوه چې بیا به قبیلو او قومونو د خپلو عنعنوي مراسمو سربیره د خپل منځي تربګنیو پاللو کې د خپلو پهلوانانو او اسونو د زور ښودنې لپاره وزلوبه کوله. دا لوبه اوس تقریبا په ټول هیواد کې په تیره بیا د افغانستان په شمال کې په خاصو فرهنګي مراسمو کې ترسره کیږي. که څه هم بزکشي په 1980 کې په رسمي توګه د فدراسیون په چوکاټ کې ثبت شوه، خو د افغانستان ملي تلویزیون د هیواد تاریخي او عنعنوي لوبو د رشد او پرمختګ لپاره وزلوبه په لومړي ځل په هیواد کې د لیک په بڼه مینوالو ته وړاندې کړه. او دا د اوس د دریم ځل لپاره بیا ملي سپورت تلویزیون هوډ کړی چې د وزلوبې تاریخي او عنعنوي لوبه د لیک په شکل خپره کړي. تصویري پکیج مو ولید، په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي. له کابله تر کندهاره، له کندهاره تر بلخه، له بلخه تر هراته، له هراته تر ننګرهاره، له ننګرهاره تر نورستانه او بالاخره تر بامیان، بدخشان، سمنگان، فاریاب. ټول یو افغان د یو موټی متحد او آباد افغانستان په هیله. حالا که همه چی فراهم است تو فضای بسیار صمیمی و آب و هوای بسیار خوب، بیاییم که به پای سخنان ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان بشینیم. از جناب آقای احمدالله وثیق احترامانه تقاضامندیم به جایگاه تشریف بیارن و سخنانشان را ارائه بکنن. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. بسم الله الرحمن الرحیم. د بزکشي د دریم پړاو لیک درنو او معززو ګډونوالو، د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزراء مرستیال ډیر محترم او مکرم محترم مولوی عبدالسلام حنفی صاحب، د افغانستان د اسلامی امارت د اطلاعات او فرهنګ مرستیال محترم ذبیح الله مجاهد صاحب، د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مرستیال محترم عتیق الله عزیزی صاحب، محترم انس حقانی صاحب، د پاسپورت ریاست رئیس محترم حقانی صاحب، او دغسې په دې تالار کې په دې ناسته کې ټولو برخوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د افغانستان د حکومت د بیلابیلو وزارتونو درنو وزیر صاحبانو، د اولمپیک کمیټې او بدني روزنې ښاغلی رئیس او د بیلابیلو کمیټو او فدراسیونونو درنو مشرانو، د کرکټ بورډ ښاغلی رئیس، د بیلابیلو ولایتونو محترمو مسؤلینو، د بزکشي یا وزلوبې سفیر ښاغلی اصغر افغان، د هیواد ملي اتلانو، د رسنیو درنو استازو، د لوبې په میدان کې ټولو خوږو حاضرینو، د بزکشي د دریم پړاو او سیالیو د پیل مراسمو ته مو هرکلی کوم، قدم مو په لیمو. خپلې خبرې په دې بیتونو پیل کوم. هزاره تاجک پښتون د دې وطن دی، هزاره تاجک پښتون د دې وطن دی، نه بیلیږي واړه یو وجود او تن دی. که ترکمن ایماق بلوس او که عرب دی،
که ترکمن ایماق بلوچ او که عرب دی مالکان د دې هیواد د دې میهن دي پشهی ازبک گجر که پامیریان دي پشهی ازبک گجر که پامیریان دي ټول ورونه او اعضا د یو بدن دي په دې بیتونو کې د یووالي خبره راغوټه شوې زه ویاړم چې په داسې یوه ناسته کې د ملي راډیو ټلویزیون په استازۍ خبرې کوم چې شکر د ټولو قومونو برخه پکې شته او همدا ماته د خوښۍ احساس راکوي رښتیا هم سپورټ یا ورزش د یووالي سمبول دی او ملي راډیو ټلویزیون به د ملي یووالي لپاره په ټول قوت سره کار کوي ملي راډیو ټلویزیون د هیڅ چا نه دی خو د هر چا دی دا ملي رسنۍ د دې ملت لوی کور دی او د همدې ملت د خوښۍ او پرمختګ لپاره شپه او ورځ په چټکه توګه سره کار کوي دا ډیر د خوښۍ ځای دی چې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د اولمپیک او بدني روزنې ریاست سره په ګډه د بزکشي دریم پړاو سیالي پیل کوي دا په افغانستان کې د اسلامي امارت له بشپړ واکمنېدو وروسته لومړنی لوی پروګرام دی چې موخه پکې د دې ولس پر شونډو د مسکا خپرول دي او د دوی خوشحالول دي د دې ترڅنګ مو بله موخه خپلو ملي او محلي لوبو ته پاملرنه ده چې په راتلونکي کې به دا کار لا پیاوړی او ګړندی کړو وزلوبه په افغانستان کې نږدې 600 کاله اوږده مخینه لري چې په دریم پړاو سیالیو کې به د هیواد له بېلابېلو ولایتونو 14 ټیمونه برخه اخلي تاسې به له شور او هیجان نه ډکې دغې سیالۍ د افغانستان ملي ټلویزیون ملي سپورټ راډیو او ټولنیزو رسنیو له لارې په ژوندۍ بڼه ننداره کوئ یو کار چې موږ د دې سیالیو په ترڅ کې وکړ هغه د بزکشي لوبو د سفیر ټاکل و چې د اولمپیک کمیټې سره په همغږۍ مو د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر ښاغلی اصغر افغان د بزکشي لوبې سفیر وټاکه افغان صاحب ته ډیر ډیر مبارک وي له فتح سره سم په ټول هیواد کې یو شمېر کارونه ټکني شول او لامل یې هم دا و چې تحول راغی دا طبیعي خبره ده چې له تحولاتو سره کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کیږي طبیعي خبره ده خو له نیکه مرغه باید ووایم چې موږ په ډیر لنډ او تنګ وخت کې د دغو سیالیو تابیا وکړه او نن د خدای جل جلاله په مرسته او د خپلو زحمتکشه همکارانو پر مټ وتوانېدو چې دغه سیالۍ جوړي او تاسو ته خپرې کړو په دې لړ کې باید د افغانستان د اولمپیک کمیټې او بدني روزنې ادارې له ښاغلي رئیس په مرکزي او ولایتي کچه د بزکشۍ فدراسیونونو له مسؤلینو منندویو چې په ګډه یې راسره کار وکړ او د دې لیک په جوړولو کې هیڅ ډول مرسته ونه سپموله قدرمنو حاضرینو همداراز د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو هم مننه چې د امنیت په برخه کې یې پوره ډاډ راکړی او په پوره ایمانداري د دې وطن په درو او سردرو کې د دې ولس د هوساینې لپاره شپه او ورځ په خپلو دندو بوخت دي همدوی دي چې موږ په پوره ډاډ د بزکشۍ د دریم پړاو لوبې ترسره کوو قدرمنو حاضرینو د ملاتړ په برخه کې د افغان بیسیم له مخابراتي شبکې او کاردان پوهنتون ځانګړې مننه کوو چې د بزکشۍ لیک کې د ملي ټلویزیون ملا راوتړله کور یې ودان یوه هیله چې د ټیمونو له مشرانو او چاپه اندازانو یا پهلوانانو څخه یې لرم هغه دا ده چې د ملي لوبډلې دا ملي لوبډلې د ټول هیواد په کچه ترسره کیږي باید د لوبو نظم وساتو څو یې زموږ تخنیکي همکاران په سمه او باکیفیته توګه سره خپرې کړي له هیوادوالو مو غوښتنه دا ده چې دا لوبې له نږدې څخه ننداره کړي او په دې توګه د ملي راډیو ټلویزیون او د خپلو ملي لوبو ملاتړ وکړي د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ژمن دی چې د نورو دینی سیاسي ادبي فرهنګي هنري او ټولنیزو خپرونو ترڅنګ د سپورت برخې ته خاصه توجه وکړي په نږدې راتلونکي کې به د کرکټ بورډ سره په همغږۍ د شپږیزې لیګ شاهدان یو
همداراز د اولمپیک کمیټې او بدني روزنې ادارې سره په ګډه کار کوو چې د والیبال، فوټبال او نور بېلابېل لیګونه د ملي سپورت چینل او ټولنیزو رسنیو له لارې تاسې ته خپاره کړو. زیری درکوم چې له بزکشۍ وروسته به ملي سپورت د اتلولۍ د شپې په نوم د آزادو سیالیو کوربه وي. همداراز به له کندوز ولایته درته د غیږ نیونې سیالیو ژوندی بهیر هم خپور کړو انشاء الله. ملي راډیو ټلویزیون د یوې بریالۍ، بې پرې، دقیقې او چټکې رسنۍ جوړېدو پر لور چټک ګامونه پورته کوي. له موږ سره واوسئ او خپل هیواد د خپلې ملي رسنۍ له دریڅو وګورئ. خپلې خبرې نور په دغو بیتونو راټولوم. که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، دا کاڼې به لالونه شي، دا بوټي به لونګ شي. ډیره مننه، ښې سیالۍ ولرئ. درنښت. بسیار تشکر از جناب وثیق صاحب، رئیس محترم رادیو تلویزیون ملی افغانستان. بسیار تشکر از شماهایی که حضور دارین و من میخواستم چند نکته را اشاره بکنم که ای که افغانستان زادگاه و گهواره استعدادهای ورزشی است در هیچ شکی نیست. در غرب فوتبال، در شرق کرکت، در مرکز والیبال و همچنان در شمال، زون شمال بزکشی. هیچ کدام از این ورزشکارای ما، هیچ کدام از این کسایی که در راستای ورزش کار میکنن در جهان بدون شک نمونه ندارند، به شرطی که حمایت شوند. به تازگی تیم فوتسال افغانستان در رقابت‌های مرکز آسیا توانست که نایب قهرمان بشه و این جای افتخار است برای همه ما. ورزشکارای ما که علمدار پرچم صلح، صمیمیت، اتحاد و وحدت هستند، جایگاهشان در نزد تمام مردم افغانستان در قلبشان است. تشکر میکنیم از وثیق صاحب. ټیټ مې مبوله غورځنګ را باندې مکړه، ټیټ مې مبوله غورځنګ را باندې مکړه، زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. د پروګرام په دې برخه کې د بدني روزنې او اولمپیک محترم رئیس صاحب نظر محمد مطمئن صاحب ته په ډېر درنښت سره بلنه ورکوو تر څو د سټیج سرته راسي او خپله وینا تاسې ته در واوروي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم. د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزراء اداري مرستیال محترم مولوي عبدالسلام حنفي صاحب، د افغانستان د اسلامي امارت مرکزی ویاند او د اطلاعات کلتور مرستیال محترم ذبیح الله مجاهد صاحب او محترم مشر ځوان قدر ځوان رهبر ځوان مشر انس حقانی صاحب او دلته ناس مولوي عبدالجبار عمري صاحب، ټولو مشرانو ته، میلمنو ته، راغلو لیدونکو ته، د رسنیو استازو ته، د بزکشي فدراسیون او دلته د نورو فدراسیونو رئیسانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشحاله یو چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د ځوان مشر مولوي وثیق صاحب او د هغه د مرستیال حقمل صاحب په ډیرو هڅو باندې وتوانېدلو چې د بزکشۍ دریم لیګ بیا هم دلته عملي سي. زه خوښ یم چې دا ځل به د تیر په څیر نه چې په تیرو 2 کلونو کې د بزکشۍ ګټونکی معلوم نه و، دا ځل به انشاءالله ګټونکی معلوم وي. امنیت به ډیر شوی،
چپناندازان او راغلي له ولایتونو څخه د بزکاشي پهلوانان دي. هیڅ تشویش نه لري، هیڅوک به دلته د امنیت د ګډوډي لپاره نه هڅه وکړي او نه به اجازه ورکول سي. او د بزکشۍ د اړوندو طرفدارانو څخه مې هم احترامانه خواهش دا دی کومه پریکړه چې داوران کوي، کومه پریکړه چې د تصمیمګري مشران کوي، چې هیڅوک پکې مداخله ونه کړي. بزکشي ملي او عنعنوي لوبه ده، پرمختګ او زیاته توجه به ورته کوو. دا لوبه د افغانستان په شمال کې په زور او لا ډیر قوت باندې روانه ده. موږ به هڅه وکړو چې جنوبي او نور ولایتونو ته هم وغځول شي. په اسلام کې 15 داسې لوبې دي چې هغه رسول علیه السلام لیدلې دي او خوښ کړي دي. یو پکې اسفاري، په اس باندې ځغلیدنه او په اس باندې سپرېدل، لامبو وهل، نیزهبازي، غیږه او منډه ده. د دغه لیګ په دایرېدو کې رښتیا هم ډېر مشکلات ولو. زه خبر یم چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون مشرتابه نه د کورنیو چارو وزارت پرېښو، نه یې د ولایتونو سره رابطې قطع کړلې او نه یې له اړونده ادارو سره. بالاخره الحمدلله دغه هڅه کامیابه او نن به موږ شاهدان واوسیږو. زه د بزکشۍ ټولو پهلوانانو او چپناندازانو څخه مننه کوم چې په واورو، په یخ او سختۍ کې دلته تشریف راوړ، یخې ورځې او شپې تېرې کړلې. زموږ به د دې دغه همکاري چې کړې ده په آینده کې به جبران کوو. اوس مالي او نور امکانات هم نه درلودل، د دې څخه مننه کوو. زه د ټولو چپناندازانو، پهلوانانو، ولایتي ادارو او خصوصا د دې لیګ له مسؤل سنګچارکي صاحب څخه مننه کوم چې ډېرې هڅې یې وکړلې. د افغانستان د راډیو تلویزیون څخه بیا هم ځانګړې مننه چې بالاخره یې دغه هڅه کامیابه کړله، هغه چې ډېرو یې توقع نه درلودله. له هیوادوالو څخه غواړم چې نه یوازې د بزکشۍ، د نیزهبازۍ او نورو لوبو په برخه کې لا زیات فعاله سي او د اوسني ښه امنیت لرلو څخه خوند واخلي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسیار تشکر از جناب آقای نظر محمد مطمئن، رئیس محترم کمیته ملی المپیک افغانستان. و ما بسیار مصمم هستیم که بتانیم لیگ دور سوم رقابت‌های لیگ ملی بزکشی افغانستان را که با همت رادیو تلویزیون ملی افغانستان با همکاری فدراسیون ملی بزکشی و ریاست تربیت بدنی و همچنین همکاری‌های مستقیم کمیته ملی المپیک افغانستان برگزار میشه به شکل عالی تقدیم حضور شما علاقمندان خوب رقابت‌های ملی بزکشی در سراسر افغانستان بکنیم. کتوای چته او زوایم چزیم نبته نبزیم کتوای چته او زوایم چته هم بته هم بزیم. د پروګرام په دې برخه کې د اسلامي امارات لوړپوړي غړي محترم محمد انس حقانی صاحب ته په ډیر درنښت سره بلنه ورکوو ترڅو د سټیج سرته راسي او خپله وینا تاسې قدرمنو لیدونکو او حاضرینو ته در واوروي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم.
ټولو حاضرینو د ورزش او د دې ګډونوالو مشرانو خصوصا د ریاست الوزرا مرستیال ښاغلی عبدالسلام حنفي صاحب او نور مشرانو هیوادوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې د امن او د سولې په فضا کې د یو داسې لویې غونډې برخمند یو لیدونکي یو چې د هیواد د یووالي انعکاس کوي. چا چې په دې ناسته کې یا په دې پروګرام کې هڅې کړي دي، تنظیم کړي دي، یقینا د ستایلو وړ دي. موږ له دوی څخه مننه کوو. بزکشي لکه څنګه چې مخکې ملګرو دې ته اشاره وکړه چې دا د افغانستان یو ملي لوبه ده او په افغانستان کې یو لویه تاریخي سابقه لري. دا یو داسې مشترک دی چې هر څوک که نظري اختلاف هم ولري خو په هغه مشترکاتو کې چې ټول سره یو کوي دا هم د هغه مشترکات څخه یو مشترک دی. دغسې لوبې دی همیشه جاري وي. دا هغه څه دي چې د هیواد ته او هیوادوالو ته او غمځپلو خلکو ته خوشحالي، هوسایي، راحت او سکون بخي. بیا هم له ټولو هغو خلکو له هغو لوبډلو چې له نورو لرو ولایتو څخه راغلي یا راځي یا هو مننه. له موږ خواهش دا دی چې دغسې لوبو ته او دغسې نورو کارونو پروګرامونو ته ادامه ورکړي شي. محترمو، غواړم چې یو پیغام د تحدیث بالنعمت په توګه هیوادوالو ته او هم هغو نړیوالو ته چې سوله غوښتونکي دي ورکړو. افغانستان ته سرتساري سوله راغلې ده. افغانستان ته پس له 40 کلو داسې امن راغلی او داسې حاکمیت راغلی چې د یو مرکزي کومندې لاندې د افغانستان له یو کونجه تر بل کونجه ټول قلمرو تر یو حاکمیت لاندې راغلی. الحمدلله اوس په افغانستان کې امن دی، اوس په افغانستان کې سرتسري وربند دی، اوس په افغانستان کې سوله ده. کیدای شي اوس هم ډېر پروژه‌ایي خلک، ډېر هغه سازمانونه چې د سولې له نامه استفاده کوله د دوی بانکي حسابو اکاونټو ته اوس هم د سولې په نامه باندې پیسې روانې وي یا به هڅې کوي. خو موږ په خلکو غږ کوو، موږ نړیوالو ته ډاډ ورکوو چې دا دی دلته ژوند عادي دی، دلته د ولس او د حکومت ترمنځ واټن نشته، دلته امن دی، دلته سوله راغلې ده. نور د سولې له نوم باید سوء استفاده ونه شي. دلته ورورولي ده، دلته د ورورولۍ په فضا کې یو د خوږ ژوند او د امن ژوند دی. موږ هغه ټول خلکو ته چې د میډیایي تبلیغاتو او د بدو پروپاګنډو له وجې له هیواده وتلي دي او دوی ته غلط تصور او تصویر وړاندې شوی دی، هغوی ته هم موږ د ورورۍ یو خواهش کوو چې افغانستان د موږ تاسو ګډ کور دی، دا وطن به په ګډه جوړوو، دا وطن به په ګډه ساتو، د دې علیا منافعو ساتنه به کوو. دا لازمه نه ده چې یو څوک نظري اختلافات ولري د هغې په وجه باید علیا منافعو ته نقصانات ورسیږي. نظري اختلافات په هر کور کې وي، د ورونو ترمنځ هم وي، خو باید موږ تاسې د پردیو دسیسو، د پردیو استخباراتي حلقو په وجه خپل علیا منافعو، خپل هیواد ته، خپل امن ته، خپل سولې ته، خپل ورورولۍ ته، د هیوادوالو خوشحالۍ ته زیان ونه رسوو. له ټولو مو خواهش دی چې خپل وطن ته راشي. نور په پردیو وطنو کې ژوند زندگی په افغانانو باندې موږ نه لورېږي. نور باید د پردیو د لاس آله ونه ګرځي. هغه څوک چې په تشویش کې وي هغوی ته هم موږ ډاډ ورکوو. دلته به انشاءالله د عزت او د راحت ژوند وي. او بیا هم د دې یو ښه پروګرام د دې سټیج له مخې بیا هم د ټولو دغو ګډونوالو حاضرینو نه مننه کوو چې دې پروګرام ته راغلي دي. الله تعالی دې دغسې د خوشحالۍ نور هم مثبت نقاط را مخته کړي چې ټول هیواد ته او ټول مسلمانانو ته د خوشحالۍ سبب وګرځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
له حقانی صاحب څخه یوه نړۍ مننه کوو څه خپله عالمانه وینا یې موږ او تاسې ته واوروله. بله بسیار تشکر از جناب حقانی صاحب. در این قسمت از برنامه بیاییم که تقاضا بکنیم از سخنگوی اداره امارت اسلامی افغانستان جناب آقای ذبیح الله مجاهد و همچنان معین وزارت اطلاعات و فرهنگ تقاضا بکنیم بیاین روی استیج تشریف بیارن و سخنانشان را ارائه بکنن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د دې پرتمن او ستر مجلس ټولو محترمو ګډونوالو د هر څه نه وړاندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. راغلو مشرانو د ریاست الوزرا قدرمن مرستیال او د اسلامي امارت نورو ټولو مسؤلینو، ځوانانو، د سپورت او بزکشۍ اړوند مسؤلینو او برخه اخیستونکو، رسنیو او ټولو دوستانو راتګ ته په دې ستر مجلس کې ښه راغلاست وایو. واقعا هم چې نن د دې لوی او ستر مجلس په جوړېدو سره دا خبره څرګندېږي چې نور افغانستان په بېلابېلو برخو کې د پرمختګ او ښه ژوند د تأمینولو لپاره ګړندي ګامونه اخلي. اینکه ما شاهد دور سوم لیگ بزکشی هستیم. به این معناست که زندگی مردم افغانستان دیگر عادی شده و به طرف پیشرفت گام‌های مثبت برمی‌دارند. ما به نمایندگی از امارت اسلامی افغانستان به تمام هموطنان خود، به خصوص کسایی که اینجا با ما شرکت دارند، اعم از مسئولین و هموطنان ما، این حالت را تبریک میگویم که ما وقت یافتیم، فرصت یافتیم که از یک بازی بسیار مهم که ملت ما را با هم وابسته می سازه شاهد آغاز آن هستیم. بازی بزکشی که یکی از عنانات مردم افغانستان است و بازی مثبت دانسته میشه به خاطر همبستگی ملی از این موضوع استفاده صورت میگیره و نمایانگری از این است که ملت ما از ولایات مختلف تیمای بزکشی جمع میشن، با هم در این میدان میرزمن و یا مقابله میکنن، من حیث یک ملت واحد از ارزش‌ها و عنانات مثبت خود تجلیل میکنن. جای بسا افتخار و خوشی می باشد. بله